خیر خبره مې دې پورې کوله رونو خوراک یې ښه ډېره ماشومان امام شافعي صاحب ته وایي دغه امام دی تا صفت کو دغه متقي دی دا متقیان او پرهیزګاران داسې ډوډۍ خوري دومره ډېره یې خوړه مونږ خو یې په شرمونو وشرمولو ټولو خلکو ورته کتل او خلکو به یې اشارې کولې چې شافعي صاحب وایي بزرګ دا بزرګ داسې د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه سنت خو خلک لږه ډوډۍ خوري ټولو خلکو کتل خلکو بس کو هغه لګیا و د 10 ورځو نار دې راوستی و یا شافعي صاحب وایي نو بچې ما هم محسوسه کړه ما ته مخامخ خو میلمه دی نو میلمه چې در راوغواړي ډوډۍ دې ورته کېښوده نو ورته ویلی شي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه شرم دی که نه بچې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی ما له ځان له کوټه کې کټ واچوه زه به ځان له سمنم ډېره ښه ځان له یې وله کوټه کې بستره واچوله او لوڼو ته یې ویل لوټه ورته کېدی ولې د یو پېشمني پاسي نو تهجد به کوي او دس به کوي لوټه یې ورته کېښوده سهار چې امام شافعي رحمت الله علیه جومات ته احمد ابن حنبل ورسره لاړ چې هغه ماشومان یې ورلې بستره برابرې دی چې ویې کتل لوټه هم هغسې د اوبو ډکه پرته ده چې شافعي صاحب واپس راغی لوڼه ورته بابا ناشناس برګ دی راوستی و بچې بیا څه چل شوی دی وی ټوله شپې خوب کړی دی تهجد یې نه دی کړی وی بچې تاسو ته څه پته لګي وی کومه لوټه چې ورته مونږ یې ښودې و ډکه پرته وه نو چې اودس یې ونه که نو مونځ یې کم ځای نه وکړو بله ماشوم ورته نو هغه تهجد هغه لږه خوړلې وه تهجد خو هغه څوک کوي چې هغه ډوډۍ لږه وخوري د شپې پاسې هغه خو دومره خوړلې وه دومره چې هغه د شپې پاسېدی کم ځای شو واقعي چې ډوډۍ ډېره وخوري مونږ ته اکثر طالبان ویل پېشمني پاسېدی نه شو نو مې تاسو دونه وخورئ چې ټوله شپه ګرمي کوئ غړت او غړت او غړت او مې په دې پوړ اوړی راوړی داسې په دې پوړ روغړېږې د پاسېدو طاقت هم نه نو دا خو پېشمني هغه څوک پاسې چې روټۍ کم وخوري چې احمد ابن حنبل راغی نو شافعي صاحب ورته وی احمد یو خبره درته کوم خو چې خفه نه شي په دې بنیاد درته نه کوم چې زه په تا تنګ یم یا ستا په ډوډۍ تنګ یم زه خوشحاله یم خو تا دوه غلطۍ وکړې یو د بېګا د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه زر زر دې مو خوړه ډېره زیاته دې وخوړه ما ته ماشومانو جینکو پیغور راکړه خپل وروڼو او ما ته هغه خلکو اشارې راکړې چې دا زبرګ دی او بل دا دی چې بېګارې تهجد نه دی کړی لوټه همقسې ډکه پرته وه احمد چې ما نه تلې دا حالت دې په څه بدل شو ته خو د قرآن او د حدیثو حافظ یې د کله نه بدل شوی دا در باندې څه چل شوی دی احمد ابن حنبل ورته استاد جي لږ وروستو ما ته موقع راکړه د خبرې بیا خبره کوه وی بېګا چې ستا ډوډۍ ته کېناستم زما دې په خدای قسم داسې حلاله ډوډۍ ما چاته نه وه لیدلې ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل چې ستا په ډوډۍ د اسمان د طرف نه برکتونه او رحمتونه ورېدل برکات دې ته کشف وایي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ وګورئ د ځانه خبرې به نه کوئ تاریخ وګورئ پته به راته ولري امام احمد نبی علیه السلام فرمایي چې دا اودس اوبه څوک په لاس اچوي او په مخ ابن ماجه وغیرہ نسائی کې احادیث دي مسلم کې او ترمذي کې نو د دې اندامونو نه دا ګناهونه لاندې د اوبو سره پرېوځي امام صاحب وایي مونږ ته په سترګو ښکاري هغه ګناهونه چې دا لاندې روان دي ګناه خو په سترګو نه ښکاري لیکن هغوی ته الله هغه څیزونه ښودل شاه ولی الله صاحب افتراقاتو کې لیکلي دی وګورئ وی رسول الله مبارک فرمایي چې د بره نه مصیبت را روانې او تا دعا وکړه او صدقه دې وکړه دا دعا او صدقه لاړ شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت واپس کی وی مونږ ته په سترګو ښکاري چې صدقه ورکو او صدقه بره روانې مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت هم راته ښکاري بهر کیف زمارو نیکانو ته چې دوشي کرامت وته یو پیغمبر ته چې وشي ما اذا انزل من خزائن رحمت ربک ما اذا انزل من الفتن حضور پاک ته به دا ښکارېدل بیا هغې ته معجزه وایي نو ما برکات لیدل په دې ډوډۍ د پاسه چې بره نه راورېدل رحمتونه برېدل ما وی احمده داسې حلاله ډوډۍ دا به په دنیا کې نه مونې شبه خوره شابه چې څومره خوړی شي خوره روجې به وروستو نیسم د دې په بدل کې خو شابه حلاله ډوډۍ د ګورې بل ځای نه پیدا کېږي د دې ډېر برکات دي خوره 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 نو ما ځکه بېګا ډوډۍ زیاته خوړلې ده صاحب حلاله برکتونه مې دي او امام شافعي صاحب وایي ستا دې ډوډۍ په ما کې دوه اثره پیدا کړل یو علمي یو عملي ګوره د حلالې ډوډۍ وی علمي اثر یې راکې دا پیدا کو
چې بیګا مې قرآن او سنت ته حدیثو ته سوچ کو نو د یو آیت نو د یو حدیث نه مې په شلګونو په سلګونو مسلې راوویستې دا سره ډوډۍ برکت دې آیت نه دا مسله معلومیږي دا او عملی برکت یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې ټوله شپه علم او عمل دواړه کړي دي ما د ماسخوتن په اودس د سار منځ کړی دی نو ستا لوټۍ له مې ځکه ګوتې نه دي وروړی حلاله کې ډېر برکت یې زما وروڼه بس لنډ مثال به در کوم چې حرامه چې ګنده شی خورې نو وجود دې خرابوي چې ښه شی خورې نو وجود له فایده ورکوي دقه رنګې که حرامه خورې روح تباه کوي او که حلاله خورې نو روح له فایده ورکوي او د حرام رزق ډېر لوی برکات دي زما وروڼو لږ نه ډېر زیات به هر کیف دې کې دا امام احمد ابن حنبل به دومره ځان ساته د حرامو نه چې هغه د هغه د تقوا ډېر زیات مثالونه دي لږ نه چې ته مقرله بله جمعه به راته پکې بیا م یو څو خبرې وکړم خو زما وروڼو بنیاد دا دی چې کوشش کوئ حلال رزق خورئ د حلال رزق ډېر برکات دي ستا ژوند به خوشحالي ستا د بچو ژوند به خوشحالي د ښځې ژوند به دې خوشحالي سکون به یې راته په هغه لږه کې به ته مطمئن د زړه نه او که مرداره خورې نو سکون به راته نی نه تا ته نه ستا ښځې ته یو اخري مثال در کومه ته چې په غوښه ږدې مږې ته په پنجره کې نو خشتکې یې که نه هله وي دا غوښه ښه مزېداره بوټی وګورئ هغه اترسئ په هغې کې اوږم ورته واچئ په هغې کې ورته مرچکې م واچئ چې دا ښه خوشبویه شي چې دا مږې ورپسې د سړو نه م راوځي نو په لټ کې ورته بیا په هغه پنجره کې ورته هغه غوښه واچئ نو په مږه خوشبویي ولګي نو مږې ورپسې سړو نه م راوځي را روانې وي او مږې خوشحالې چې نعمت دی هغه پنجرې ته وردننه شي هلته یې خوري هغه مږې ته هغه خوشبویه نوالن وړی ډېره زبردسته نعمت ښکاري ګډېږي ورته خو ماشوم بار ولاړي هغه سره کوتک په لاس کې ماشوم یې خوره بچې لږه غوندې وخوره سې مستې په دا پنجره وړم او په اوبو کې به ډوبوم او دا کوتک را سره دی اوس به م په دې ډبوم دقه رنګې دا مرداره ډوډۍ دا د شیطان د خلکو ته ډولې کړي خشته کړي وي هلته فرشتو کوتکې ورته نیولي چې شابه خوره مزیداره ډوډۍ ده خوند یې دله درکړی دی خو دا ستا د نیوکې دپاره ده په دې کې د خدای نیسي قبر کې او قیامت کې به د سره ګوري او د حلالې هغه مثال دی چې ډېره ترسکونه نی ډېره مزیداره نی لیکن یو خشتن وړی د تیاره کړو بچي له دې ورکه هم بچې دا خوره نو ترسکونې ته مه خوشحالېږئ زما وروڼو حلالې ته خوشحاله شي حلاله کې ډېر برکات دي الله ځکه قرآن شریف کې ټولو پیغمبرانو ته په خپله زمانه کې فرمایلی دي یا ایها الرسل ای زما رسولانو پیغمبرانو کلو من الطیبات پاکیزه حلال ستره خوراکو کې وعملو صالح الله دې موږ له د حلالو مال